حداقل تشکر. کره خاکی زندگی بکنه. تشکر. آقای اصولی، راه حل شما چی است؟ زما پند په پاکستان هغه فشار چې باید راوړل شوی وای رانه وړل شو. زموږ سوله او جګړه د پاکستان سره ده. که پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راتلی شي. د پاکستان نه موږ دا سوله نه غواړو چې تاسو موږ ته سوله راکوئ، بلکې هغه تروریستان چې دا یې په اسلام آباد او پنجاب کې روزي او افغانستان ته رالیږي د هغوی مخه دې ونیسي. امریکا د فشار پرې راوړي په اسلام آباد تر څو چې وتوانیږو یا پاکستان توانېدلی وي چې د خپلو تروریستانو مخه یې نیولي. یعنی چنین تغییری در سیاست پاکستان فکر میکنین هنوز رونما نشده؟ هیڅ داسې څه نه لیدل کېږي. تر اوسه هغه فشارونه چې په کار دي چې امریکا یې په پاکستان راوړي هغه نه دي راغلي. ډېر واړه فشارونه یې تر اوسه ورکړي دي. پاکستان اوس هم خپله لوبه کوي د امریکا سره. پاکستان اوس هم د افغانستان سره خپله لوبه کوي. پاکستان اوس هم د نړۍ سره خپله لوبه کوي. درواغ وایي، په سترګو خاورې ورشیندي. اوس هم همغې جګړې ته ببوزی وایي، همغه اور خوروي. افغانستان ته هم همغه اور رالیږي، هندوستان ته هم همغه اور ورلیږي. تر هغې چې پاکستان په صادقانه ډول امریکا فشار رانه وړي دا سوله ناممکنه ده. دا سوله په افغانستان کې نه راځي. اصلي ځای پاکستان دی او اصلی جلدی په پاکستان کې دي. تشکر. آقای صافی، نتیجه گیری شما؟ در نتیجه گیری من یک دو چیز عرض میکنم که اولتر از همه طالبا باید به این بفهمند که جنگ راه حل نیست. چرا؟ در 18 سال